غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافره الله خود ذره ولا جانا نه مسافره الله الله خود ذره ولا جانا نه مسافره غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافره زما دلری وطن یارا دیدن دی تخما او رالیگا زبه کما خفا مشت دلتا د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه یم نزار یوسفزی خپرونه ده زما د لرې وطن یاره په دې خپرونه کې نن موږ د شارجې دوبۍ اجمان مالګون نه لرې زید ته راغلي یو دلته کې د علم او هنر خاوندان شاعران ادیبان دا هم راجمع کړي دي ستاسو لپاره هم ډېره خوندوره مشاعره را جوړه کړې ده هیله ده چې تاسو به د دې مشاعرې نه ډېر خوند واخلئ او ډېر خوند به درله درکړي موږ سره اوسئ او دا مشاعره واورئ او دا وګورئ ښاغلي لیاقت تصور صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام نمانځي ښاغلی لیاقت تصور صاحب ډېره مننه غزل څو شعرونه دي چې دا ستا یادونه بې د زړه نه په بل ځای نه کښېني دا ستا یادونه بې د زړه نه په بل ځای نه کښېني لکه بوره چیلې پلې وي بې غوټی نه کښېني په هر یو ګل باندې پراته چې د بارود لوګي دي په هر یو ګل باندې پراته چې د بارود لوګي دي د زهرو بوی دی په غوټو باندې مچای نه کښېني مننه د خان بچې ټوپک په لاس په هره پوله ګرځي د خان بچې ټوپک په لاس په هره پوله ګرځي ځکه د بڼ په چنارونو کې مرغۍ نه کښېني د خان بچې ټوپک په لاس په هره پوله ګرځي ځکه د بڼ په چنارونو کې مرغۍ نه کښېني چغې وهمه خو د کام زلمي په خوب وده دي چغې وهمه خو د کام زلمي په خوب وده دي په داسې حال کې به نو څنګ زما مری نه کښېني مننه ډېر ښه شعر دی د ښار جانانه ستا راتله خو اوس د خوب لیده دي د ښار جانانه د ښار جانانه ستا راتله خو اوس د خوب لیده دي اوس نارې نه وهي کارغه مې په بلی نه کښېني ډېر ښه تر نیمې شپې یې زویه ګرځي محفلونو پسې تر نیمې شپې یې زویه ګرځي محفلونو پسې د کوڅې ورسره ولاړه ده ابی نه کښېني ډېر ښه مننه زمونږ حجره کې خو کټونه د تهذیب نښه ده زمونږ حجره کې خو کټونه د تهذیب نښه ده د ښار میلمه سیاستدان دی بې کرسۍ نه کښېني مننه اثر پرې شوی ستا د سترګو د جامونو یاره اثر پرې شوی ستا د سترګو د جامونو یاره تصور ګرځي لیونی د یو ګړی نه کښېني ډېر دا ښاغلی تصور لیاقت تصور صاحب چې ډېر خوندور غزل ترې موږ د لیاقت تصور صاحب یو نړۍ مننه ښاغلی انصاف بوریخیل صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام نمانځي ښاغلی انصاف بوریخیل صاحب چې خپله خاوره پلوري زړه کې ننګ جذبې ګونګی وي چې خپله خاوره پلوري زړه کې ننګ جذبې ګونګی وي باچا کوي خین چې وینودار ورته پکار دی د ستا د غیرتي چغې شور نه اوري خوشحاله د ستا د غیرتي چغې شور نه اوري خوشحاله ماغول بیا سره پورته کړو ګزار ورته پکار دی چې نه کوي قیام ولس د دې غلیم په وړاندې چې نه کوي قیام ولس د دې غلیم په وړاندې شاعر یې د کام سترګې گفتار ورته پکار دی غزل میں د ژور ټپ له پرهار را پرېوځي غزل مې د ژور ټپ له پرهار را پرېوځي
الهام ستا تورو سترګو له خماره را پرېوځي د ستا د بېلتانه چاودنې داسې ټکان راکړل د ستا د بېلتانه چاودنې داسې ټکان راکړل زړګی مې ځکه اوس خپل له مداره را پرېوځي د ستا د بېلتانه چاودنې داسې ټکان راکړل زړګی مې ځکه اوس خپل له مداره را پرېوځي کړی ورځ مې د ستا دیدن ته تېره کړه رانغلې ماڼۍ مې د ځګر له انتظاره را پرېوځي اور د کړم ستیت ونه لرمه نو رامرمه کوي لمبې فراق له سور انګاره را پرېوځي فضا ډکه خوشبوی شوه هره سیمه ګلورینه سپرلی شوه سره ګلونه له بهاره را پرېوځي هوښیار وي نه دا نه وي بیا سرونه پکې بایلي هوښیار وي نه دا نه وي بیا سرونه پکې بایلي په مینه کې خروغ سړی له کاره را پرېوځي انصاف وخت به راشي د هجران زنځیر به مات شي ته صبر کړای وصال شپه په کراره را پرېوځي دا ښاغلی انصاف بورخیل صاحب چې ډېر خوندور شعرونه ترې واورېدل ستاسو یو نړۍ مننه ښاغلی غفور تنها صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمازي ښاغلی غفور تنها راځه د زړګي سره چې ځانونه سره تول کو چې مینه سره وتلو غمونه سره تول کو او د خپلو ارمانونو نه مې زړه داسې راډک شو د خپلو ارمانونو نه مې زړه داسې راډک شو لږ راشه چې د پاتې ژوند وختونه سره تول کو ډېر ښه مهرباني د هجر په غرمو کې چې په مونږ باندې تیر شوي د هجر په غرمو کې چې په مونږ باندې تیر شوي د هغه وخت لمحه لمحه یادونه سره تول کو ډېر ښه اخري غزل دی چې خیر بیا مه حسارېږه یو لمحه غفور تنها ته خیر بیا مه حسارېږه یو لمحه غفور تنها ته خو دومره شایساره چې نیتونه سره تول کو ډېر ښه دا و ښاغلی غفور تنها چې ډېر خوندور شعرونه ترې مو واورېدل ستاسو یو نړۍ مننه ښاغلی اسلام ګل شهزاد صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام نمازي ښاغلی اسلام ګل شهزاد د تل پاتې بخونکي او لورونکي خدای په نامه شعر دی چې ته رانه لاړې زه بېکاره وروسته پاتې شومه ته رانه لاړې زه بېکاره وروسته پاتې شومه او ستا لایق نه وم ځکه یاره وروسته پاتې شومه ته رانه لاړې زه بېکاره وروسته پاتې شومه او ستا لایق نه وم ځکه یاره وروسته پاتې شومه او خوښ یم په دې چې ستا شیرزاد ومه په تا قربان شوم خوښ یم په دې چې ستا شیرزاد ومه په تا قربان شوم او لکه یره د خپل انګاره وروسته پاتې شومه ډېر ښه شهزاد صاحب او یو شعر دی مناجات دی چې پاکه ربه ستا په ذات مې عقیده ده پاکه ربه ستا په ذات مې عقیده ده ستا په کل واړه صفات مې عقیده ده دا منمه چې ټول تا دي پیدا کړي په دې واړه کائنات مې عقیده ده پیدا کړی دي څه بې مثله جهان دی ودرولی دی بېستنو پرې اسمان دی ستا له ذاته هسې سترګې پټول دي کنې ستا قدرت په هر څه کې عیان دی ډېر ښه په اسمان کې دا له شمېره وتي ستوري تا به خود مني چې دې قدرت ته ګوري د مخلوق د زورورو هم ستا د شان په پرتله دي ډېر کمزوري چې تمیز کوي د ښه او بد په ځان کې عقل څومره لوی نعمت دی په انسان کې له همدې د کار اخلي ستا په شان کې هغه خلک چې اوسېږي په جهان کې لنډه دا چې ته یو واجب الوجود یې موږ د ټول یو بندګان ته مو معبود یې ستا له علمه هېڅوک نشي پټېدلی ته په هر څه او په هر ځای کې موجود یې ربه واړه مخلوقات د دې جهان تا دا ټول دي تابع کړي د انسان ډېر افسوس د هغه خلکو په حال راشي چې په ژوند کې نه تا پېژني نه ځان د خپل عمر ورځو شپو لیونې کړي ستا مخلوق دی خو پیسو لیونې کړي تا پیدا کړه ته یې رب یې ته یې هیر یې خواهشاتو او مزو لیونې کړي د هغه سکني ورونه پیدا شوي یو قابل نه دی لکونه پیدا شوي د حابل غوندې بلا له تیغه تیر شول نه تنې نه یې سرونه پیدا شوي
ډلې ډلې راکوزېږي پاس له غرونه غوښې خوري په یو بل هر وخت له پیرزونه عقل نه لري خو بیا هم سره یو دي د زمریو یره نشي له زمرونه ډېر ښه په دې وخت کې مې ګیله وشي له ځانه کردګاره پاکه ربه پاک سبحانه هغه تا چې کړل اشرف د مخلوقاتو نن انسان څنګه ویریږي له انسانه بس خالقه ته رحیمې ته رحمانې ته پر ما په تا قسم له ځانه ګرانې ستا په در کې مې لاسونه لپه کړي ته خالقې ته مالکې ته سبحانې پاکه ربه دغه ګرم زړه مې سوړ کړه هر انسان په خپله مینه باندې موړ کړه تر جنته دی بلا اوږد سفر دی موږ ته دا جهان په مینه باندې جوړ کړه ډېر ښه پاکه ربه دغه ګرم زړه مې سوړ کړه هر انسان په خپله مینه باندې موړ کړه تر جنته دی بلا اوږد سفر دی موږ ته دا جهان په مینه باندې جوړ کړه دا جهان چې ستا د دین په نور آزاد شي چې نفاق لاړ شي له مخې اتحاد شي ترېنه ټول ټغر د کفر او الحاد شي بس نو بویه چې خوشحاله به شیرزاد شي دا و ښاغلی اسلام ګل شهزاد صاحب چې ډېر خوندور او ډېر په زړه پورې نظم ته مو ستاسو یو نړۍ مننه کور مودان ښاغلی آفتاب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام نمانځي ښاغلی آفتاب دا صاحب ستاسو یو جهان مننه د یو څو شعرونه دي د خپل ښایست نه جانان اخلي ناجایزه فایده د خپل ښایست نه جانان اخلي ناجایزه فایده چې رقیب وویني د کس ته ما ته رو وایي او تا ته به هله پته ولګي د خپلو بدو تا ته به هله پته ولګي د خپلو بدو چې رقیب بل ځای کې مین شي او تا ته خور وایي او بل شعر دی چې ته مې ضامن د لیونتوب یې په ما ګران اشنا ته مې ضامن د لیونتوب یې په ما ګران اشنا زما زړګي ستا د ښایست په لیدو اوف کړی دی او هیڅ بیماری ورته تر مرګه نشي راتلی هیڅ بیماری ورته تر مرګه نشي راتلی تا په رقیب د خپلو نرمو شونډو چوپ کړی دی ډېر ښه او بل شعر دی چې تر څو چې زما سترګو شناخت پرېښی نه دی تر څو چې زما سترګو شناخت پرېښی نه دی تر هغې پورې ما ستا محبت پرېښی نه دی او په مینه کې هزار ځله ناکام شوم ملګرو په مینه کې هزار ځله ناکام شوم ملګرو بیا خو هم یم پښتون ما خو همت پرېښودی نه دی او بل شعر دی چې لږه خو په لاره کې ولاړه شه کنه لږه خو په لاره کې ولاړه شه کنه یو خبره کوم درته بیا لاړه شه کنه او ورځ دې د اختر د بهانه زمونږه جوړه ده ورځ د اختر د بهانه زمونږه جوړه ده نن خو د رقیب مخکې راغاړه شه کنه او اخیری شعر دی چې قسم دی چې د دغې نه انکار کولی نشم قسم دی چې د دغې نه انکار کولی نشم او بغیر د محبته بل یو کار کولی نشم او منمه چې افتاب یمه تیارې رڼا کومه منمه چې افتاب یمه تیارې رڼا کومه خو ستا کاڼي کاڼي زړه کې ځان ته لار کولی نشم ډېره مننه دا و ښاغلی آفتاب ستا یو نړۍ مننه غمجن مازیګر دی بېلتا غمجن مازیګر دی بېلتا ښاغلی خان سید افریدي له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام ونمانځي ښاغلی خان سید افریدي د ټولو دوستانو مننه نظار صاحب دوه شعرونه دي ارشاد په پردي وطن کې شپې دي څه به وایم خو تېرېږي په پردي وطن کې شپې دي څه به وایم خو تېرېږي د بیارو څه کیسې دي څه به وایم خو تېرېږي او تیره راوړي پڅه یوسي په چړو مې زړه کباب کړي تیره راوړي پڅه یوسي په چړو مې زړه کباب کړي ځان وژونکې وسوسې دي څه به وایم خو تېرېږي دا غزل ده په زړه کې د اشنا خواږه یادونه وي مدام په زړه کې د اشنا خواږه یادونه وي مدام پر هر زړه ته همداسې ټکرونه وي مدام و ناصحه په ژوندي ځان مې بېغمه ژوندون نشي
ناصحه په ژوندي ځان مې بېغمه ژوندون نشي د روغ انسان په زړه کې خو دردونه وي مدام بل نشو یو چراغ پکې د مینې او دامن بل نشو یو چراغ پکې د مینې او دامن په خاوره د وطن مو بل ورونه وي مدام نازونه خو به خود کړي کبرجن اشنا په حسن نازونه خو به خود کړي کبرجن جانان په حسن مزاج کې مې پتنګ هسې نازونه وي مدام غوټۍ په ګل بلبل کا هم پتنګ یې که په شمه غوټۍ په ګل بلبل کا هم پتنګ یې که په شمه د حسن په بازار کې دا جنګونه وي مدام دا خش ولا سید د زه وزګار کړم له نورو دا خش ولا سید د زه وزګار کړم له نورو حجره کې مې د زړه ستا محفلونه وي مدام ډېره مننه دا و ښاغلی خان سید اپریدی صاحب خان سید صاحب ستاسو یو جهنم مننه ښاغلی شوکت حیات له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام ونمانځي ښاغلی شوکت حیات ملګرو نه ډېره مننه د غزل نه مخکې دوه شعرونه عرض دي وایي لاړو د حسن له ډېر زور پرېوتو لاړو د حسن له ډېر زور پرېوتو ځه د لوګري لاس نه لور پرېوتو چې وچکلۍ وه تږی هر سړی و چې وچکلۍ وه تږی هر سړی و چې باران وشو زما کور پرېوتو واه 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 دا شعر بیا وه ډېر ښه شعر دی چې وچکلۍ وه تږی هر سړی و چې باران وشو زما کور پرېوتو او غزل مطلع عرض ده ورته حیران یمه چې ولې او په څه تورېږي ورته حیران یمه چې ولې او په څه تورېږي دې زندګۍ نه خو مې ورځ په ورځ خپل زړه تورېږي او ما ورته وی چې نن دې خال ښکلوم خوله خوږوم ما ورته وی چې نن دې خال ښکلوم خوله خوږوم انکار یې وکړو چې ګورګورو سره خوله تورېږي او د تورېدو یره که ده خو د سپین زړو خلکو د تورېدو یره که ده خو د سپین زړو خلکو د تورو زړونو خاوندانو به نور څه تورېږي او زړونو ته پیښې ګرانې هم وخت په وخت خیال کې ساته زړونو ته پیښې ګرانې هم وخت په وخت خیال کې ساته سترګې خو ډېرې په اسانه په رنجه تورېږي او حیاته ستا به د قدم اراده بل پلوي حیاته ستا به د قدم اراده بل پلوي په دې کوڅو کې خلک تش پتله راتله تورېږي ډېره مننه ډېره مهرباني دا و ښاغلی شوکت حیات صاحب چې ډېر خوندور غزل ترې موږ ستا یو جهان مننه ښاغلی ابرار ورکزی صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام ونمانځي ښاغلی ابرار ورکزی صاحب مننه السلام علیکم السلام غزل مطلع عرض څه آه مې قدرتي ورپسې کړی دی آه مې قدرتي ورپسې کړی دی درد چې مې زړګي ورپسې کړی دی ګل مې د ارمان په دشت کرلی دی ګل مې د ارمان په دشت کرلی دی سوال مې د سپرلي ورپسې کړی دی ډېر ښه هغه شیخ مخام په میخانې کې و نظار صاحب شعر ده هغه شیخ مخام په میخانې کې و مونځ مې چې وختي ورپسې کړی دی ډېر ښه نه هغه شیخ مخام په میخانې کې و مونځ مې چې وختي ورپسې کړی دی او ضرب د غرور له بامه ولویږي ضرب د غرور له بامه ولویږي تګ مې اسویلي ورپسې کړی دی او ته یې د ابرار د لیونتوب سبب ته یې د ابرار د لیونتوب سبب غږ د اننګي ورپسې کړی دی ډېر ښه دا و ښاغلی ابرار ورکزی صاحب چې ډېر خوندور غزل ترې موږ ستا یو نړی مننه ښاغلی عبدالولي الفت صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام ونمانځي ښاغلی عبدالولي الفت صاحب خطا ده د جړا مې دلته څوک نشته ملګرو
د جړا مې دلته څوک نشته ملګرو مسافر مړی مې خپل وطن ته یوسئ او بوډۍ مور مې د لیدلو په ارمان ده خدای د پاره مې یو ځل وطن ته یوسئ شعر دی د رحمت څادر به تل په اوږو خور وي د رحمت څادر به تل په اوږو خور وي خوش قسمته دي هغوی د چا چې مور وي او چې د مور له دعاګانو برخمند وي چې د مور له دعاګانو برخمند وي د هغوی زړونو کې نور مټو کې زور وي او چې د مور د شفقت غږ پکې نه وي ړنګ کنډر دی که هر څو شنداره کور وي او نور به څه ویمه تش د قربان غږ یې هر یو درد ته هر یو زخم ته ټکور وي او د اوف اوف نارې به یې تل له خولې نه خیږي د اوف اوف نارې به یې تل له خولې نه خیږي سوځولی چې د مور د خیرو اور وي او چې د مور د ناستي ځای وي او مور نه وي د الفت ګربز د هغه شپه په ګور وي چې بې جانانه شوم جانان پسې مې سترګې وځي چې بې جانانه شوم جانان پسې مې سترګې وځي لکه د للمې ګلباران پسې مې سترګې وځي او لکه ویشتلی مرغه خپله په ځان ویر کومه لکه ویشتلی مرغه خپله په ځان ویر کومه خوشې میرې دي په درمان پسې مې سترګې وځي او په دې پریمان جهان کې پریمان ښکلي شته دي په دې پریمان جهان کې پریمان ښکلي شته دي خو بس ملګری یوه انسان پسې مې سترګې وځي ځان رانه هم ورک دی خو هیڅ پروا مې نشته په ځان ځان رانه هم ورک دی خو هیڅ پروا مې نشته په ځان په خدای له خپله ځانه ګران پسې مې سترګې وځي او هر څوک اوسم د دوبۍ د رڼاګانو ښار کې هر څوک اوسم د دوبۍ د رڼاګانو ښار کې د یار وطن دی کبل جان پسې مې سترګې وځي او دې زلمیتوب دې لیونتوب په ځان حیران کړم دسې چې مشومتوب ښکلي دوران پسې مې سترګې وځي هغه الفت چې غریبۍ رانه له غېږې وړی هغه الفت چې غریبۍ رانه له غېږې وړی هغه زما د زړګي خان پسې مې سترګې وځي دا و ښاغلی عبدالولي الفت صاحب چې ډېر خوندور شعرونه ته مې اورېد ستا یو نړۍ مننه ښاغلي انور صاحب انور له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام ونمانځي ښاغلی انور صاحب دا څرنګه بې خونده بې نمکه زندګي ده دا څرنګه بې خونده بې نمکه زندګي ده د غم سره تړلې جوخته کلکه زندګي ده خوندونه خوشحالیانې دي په امن کې ملګرو کاروان صاحب خوندونه خوشحالیانې دي په امن کې ملګرو دا موږ هسې تړلې تر ټوپکه زندګي ده خویونه مو د خپلو پښتنو له ځانه لر کړل خویونه مو د خپلو پښتنو له ځانه لر کړل انور نن بایللې مونږه ځکه زندګي ده یو غزل دی وروستی سلګی زما دی اورېدې ته جړېدې وروستی سلګی زما دی اورېدې ته جړېدې په سپین رخسار دی اوښکې بهېدې ته جړېدې او زما مینې نن ستا نفرت ته ماتې جانه ورکړه زما مینې نن ستا نفرت ته ماتې جانه ورکړه پخوا چې مې د کلي تېرېدې ته جړېدې وی ګیره د رسمونو رواجونو په بیړو کې وی ګیره د رسمونو رواجونو په بیړو کې وادې د پښتنې وې ماتېدې ته جړېدې احساس یې د نیمګړي ژوند بیدار که ستا په زړه کې احساس یې د نیمګړي ژوند بیدار که ستا په زړه کې ډیوې چې مې په قبر بلېدې ته جړېدې او اخري شعر دی نظار صاحب ارشاد په ډوب سوچ کې وې پروت ته د همزولو په محفل کې په ډوب سوچ کې وې پروت ته د همزولو په محفل کې کیسې چې د انور دی اورېدې ته جړېدې ډېر ښه دا و ښاغلی انور صاحب انور چې ډېر خوندور غزل ته موږ ستا یو نړۍ مننه ښاغلي عبید همدان صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام ونمانځي ښاغلی عبید همدان صاحب مننه نزار صاحب یو شعر دی چې کله ناکله د غریبو سلام هم قبلوه کله ناکله د غریبو سلام هم قبلوه که زه غریب نه وم نو تا ته به خان چا ویلو او د همدان مینې په دنیا لکه د انور ښکاره کړې ګنې د دې نه درته مخکې جانان چا ویلو کنه ډېر ښه یو غزل دی چې په ځان مې هم زړه سوځېدو ما په بل هم جړلي په ځان مې هم زړه سوځېدو ما په بل هم جړلي
ملګرو ما د خپل جانان په سنګل هم جړلی. ډېر ښه. مینه قاتله د خو مینه د زړونو قرار، مینه قاتله د خو مینه د زړونو قرار، په محبت پسې د غرونو شډل هم جړلی. او هغه مې روخله د پناه پیغام راوړی و خو هغه مې روخله د پناه پیغام راوړی و خو زما په حال باندې راغلی اجل هم جړلی. ډېر ښه. او د پښتونخوا قصه تر دې حده دردمنده وه چې د پښتونخوا قصه تر دې حده دردمنده وه چې ازغي یو بل ته غاړې وتي وو ګل هم جړلی. او پښتنو دلته کې قتلېږئ هلته هم قتلېږئ، پښتنو دلته کې قتلېږئ هلته هم قتلېږئ، ما پېښور جړلی ما په کابل هم جړلی. ډېر ښه. او آخري شعر د نظار صاحب چې همدانه ما ورپکې مستایا مغروره بشم، همدانه ما ورپکې مستایا مغروره بشم، همدانه ما د پټاپاو غزل هم جړلی. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. دا و ښاغلی حمید همدان صاحب چې ډېر خوندور غزل ترې موږ ستا یو نړۍ مننه. غمجن مازیګر دی بېلتا غمجن مازیګر دی بېلتا. ښاغلي اکبر علي ملک له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام ونمانځي. ښاغلی اکبر علي ملک. دا خبر څه چې به په زړه د مسافر تېرېږي، دا خبر څه چې به په زړه د مسافر تېرېږي او چې په یوازې ښکلې شپه د لوی اختر تېرېږي. منم زما د جدایۍ احساس به کېږي ورته، منم زما د جدایۍ احساس به کېږي ورته، خو زما هم بلې لمبې دړه په سر تېرېږي. ډېر ښه. او د ناچارۍ پیغور منم سړي له زور ورکوي، د ناچارۍ پیغور منم سړي له زور ورکوي، راځه پرېږده عمر د جمعې مازدیګر تېرېږي. او درانه خواږه پښتانه تله د خپل روزګار په لاره، اغیارو چغې کړي وي راشه ترخګر تېرېږي. او د حیا پیغله شوه سرتوره خپل بابا پسې ځي، هغه د لاړه ځي کابل ته په خیبر تېرېږي. ډېر ښه. او ستا نامه اخلي په سرو شونډو ستا ستاینې کوي، ستا نامه اخلي په سرو شونډو ستا ستاینې کوي، ستا د راتلو کړي دواګانې چې په ور تېرېږي. او اخر به وچوي ستمګره څه د کاڼي نه دی، اخر به وچوي ستمګره څه د کاڼي نه دی. او بیا دردونه چې مې زړه باندې اکثر تېرېږي. او راځه ملکه چې د خپل وطن ماښام رڼا کو، چې ماښام ښکلی شي نو ښکلی به سحر تېرېږي. ډېر ښه. دا و ښاغلی اکبر علي ملک صاحب چې ډېر خوندور شعرونه ترې مو ستا یو نړۍ مننه چې ما ویلې او تا منلې، چې ما ویلې او تا منلې، تا به د دې یارانې خوند لیدلی و. ښاغلی دوست محمد دلسوز صاحب دی هم پرې نټ کې پرې فیسبوک کې د خپلې ژبې او د خپل کلتور د پرمختګ دپاره ډېرې هلې ځلې کوي، د ده هلې ځلې د ستاینې وړ دي. ښاغلي دوست محمد دلسوز صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام ونمانځو. د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه دي چې ارشاد. هر یو قاتل ته مې جولۍ د مینې ونیوله، هر یو قاتل ته هر یو قاتل ته مې جولۍ د مینې ونیوله، بس دی قلار شي چې سپرلی زمونږ په کلي راشي، او زما دې زړه ته به په هغه ورځ سکون میلاو شي چې پرې مین یم هغه سړی زمونږ په کلي راشي. او کنه او کنه. او دا یو غزل دی. حالات ورولي تل په مونږ باندې اورونه، حالات ورولي تل په مونږ باندې اورونه، زخمی زخمی سینو کې مو په اور پاخه دي زړونه، ریجیږي نن د امن په نوم ګل زما د خاورې، ریجیږي نن د امن په نوم ګل زما د خاورې، اغیارو راته جوړ کړل په کورو کې سنګرونه، په دې سیمه چې اوسې نو د حق خبرې مه کړه، په دې سیمه چې اوسې نو د حق خبرې مه کړه، د حق په بدله کې مو وشوي دي سرونه، او خبرې به د جام او د جانان چاته اوس نه کړم، خبرې به د جام او د جانان چاته اوس نه کړم، مدام راته جوړ شوي د دې دواړو فسادونه، زما د کور په لوري خو اشنا چرته کې راشه،
زما د کور په لوري خو اشنا چرته کې راشه د لرې نه بخکاري نړېدلي دیوالونه دلسوز د خپلې مینې په ارمان لاړو ستی شو دلسوز د خپلې مینې په ارمان لاړو ستی شو په کال کې هم ونه کړي د خواږه یار دیدنونه. ډېر ښه. دا و ښاغلی دوست محمد دلسوز صاحب چې ډېر خوندور غزل ترې موږ ستا یو نړۍ مننه. زه چې سهار د خوبه پاسم د کلمې سره دې سمه یادوم. ښاغلی فیض الرحمن ساده له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام ونمانځي. ښاغلی فیض الرحمن ساده. خدایا چې دنیا لرې نو کور مې د پښتون لره خدایا چې دنیا لرې نو کور مې د پښتون لره خدایا د اسلام مټو کې زور مې د پښتون لره ډېر ښه. خدایا زما سر د خوددارۍ هیڅ چا ته ټیټ نشي خدایا د ضمیر په اوږو پور مې د پښتون لره خدایا د نفاق د بیمارۍ نصیحت یاب کړې موږ خدایا د نفاق د بیمارۍ نصیحت یاب کړې موږ خدایا د وحدت فکر سمسور مې د پښتون لره او پت ښېګړه توره وفا ننګ خو د ایمان سره پت ښېګړه توره وفا ننګ خو د ایمان سره خدایا دغه غږ په نړۍ خور مې د پښتون لره ډېر ښه. خدایا دا ساده غوندې دعا زما قبوله کړې خدایا دا ساده غوندې دعا زما قبوله کړې کابل جلال آباد کوټه پېښور مې د پښتون لره ډېر ښه. دا و ښاغلی فیض الرحمن ساده چې ډېر خوندور شعرونه ترې موږ واورېدل. ډېره مننه ستاسو. لایق مانیروال له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام ونمانځي. لایق مانیروال. ویښه مې نه کړې شوه اوده پاتې شوه ویښه مې نه کړې شوه اوده پاتې شوه د زړه خبره مې په زړه پاتې شوه او واده یې کړې وه خو خدای خبر دی غره نغله چې په څه پاتې شوه ډېر ښه. او مړه شوه ډیوه دوباره بله نه شوه زما کیسه د ژوندانه پاتې شوه ډېر ښه. اوس بلایکه دې ته ژوند تېروم نښه د لاسې را سره پاتې شوه ډېر ښه. وړوکی وشان نظم دی وایي کله یې وژنې کله وایي چې زما لیونی او دا ستا په ننګ باندې ولاړه د دا ستا لیونی او ته خو به وایي چې ماشومه د لا نه پوهېږي هر یوه پیغله خپل مین لره په زړه پوهېږي او ستا په دردونو هم دردېږي څه کولی نه شي تا یارولې ده د یارې زړه کولی نه شي بغیر له تا نه د یو وخت ډوډۍ یوازې نه خوري په انتظار وي درته ناسته تر سبا لیونی او دا ته چې نه یې ستا یادونو باندې وخت تېروي خوشحاله نه وي په غمونو باندې وخت تېروي چې ورته وایي زه راځم ها انتظار دې کوي څومره په مینه خوشحالۍ باندې هر کار دې کوي او یوه لحظه چې د سترګو نه پناه شي کله اوښکې احساسې تا پسې وي په ژړا لیونی او چې مازدیګر شي بام ته خیجې ستا کتنه کوي چې په لار نه بیا وړونه ستا پوښتنه کوي او ستا د دیدن سوالونه هر وخت مازدیګر کې غواړي نښه دستانه ستا د لاس اکثر اختر کې غواړي او په نیمه شپه چې خدای نه تاله دعاګانې غواړي نو ځان لته هم تاله ته هم غواړي وفا لیونی او په تمه ناسته د بهار ته چې بهار به راځي په بڼو لار جارو کوي چې په دې لار به راځي او د لیونی حاجت پوره شو بیا بهار راغی ډېره خوشحاله شوه چې کلي ته یار راغی واده یې وکړه ورسره چې بیا به نه ځم درنه په دې خبره د لایق نه شوه رضا لیونی. ډېر ښه. دا ښاغلی لایق مانیروال صاحب چې ډېر خوندور شعرونه ترې موږ واورېدل. ستا یو نړۍ مننه. غږ شه د منصور بچیه چېرته یې دار چې سینګار وکړي نو ځواني غواړي او تراړې تراړې لاړو د جانانو سن تا نه آینه غواړي سرخي غواړي. ښاغلی
محمد حیات ایات له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام ونمانځي. ښاغلی محمد حیات ایات. مننه نزار صاحب. دوه شعرونه غزل نه مخکې عرض دي. څنګ به پردي وطن کې ژوند تېروي، څوک چې د کلي په سپرلو مین دي، او مه وایه دا چې پښتو سر وخوړو. منصوره مه وایه دا چې پښتو سر وخوړو، ډېر خلک شته چې په پښتو مین دي. ډېر ښه غزل عرض دی نزار صاحب. ارشاد. ځان کار څومره په لمبو کې ساتو، ځان کار څومره په لمبو کې ساتو، د یار غمونه په زړګو کې ساتو. شعر دی چې هر څوک لري په صحرا کې اوسو، هر څوک لري په صحرا کې اوسو، د خیال نظر په ګلدرو کې ساتو. خپل ثقافت ملایر کړی نه دی، خپل ثقافت ملایر کړی نه دی، ستار منګې لا په حجرو کې ساتو. او شعر دی چې د غنم رنګي یار به څه ووایو، د غنم رنګي یار به څه ووایو، مونږ لالونه په ایرو کې ساتو. مننه. راشه د مینې لاس په ډاګه راکا، راشه د مینې لاس په ډاګه راکا، څو به ځان پټ داسې تیرو کې ساتو. شعر دی چې ډېره که ستړي زندګي تېروو، ډېره که ستړي زندګي تېروو، ښکلو خو تاسو په مزو کې ساتو. مطلع رض ده نشو خبر د خوشحالو حیاته، نشو خبر د خوشحالو حیاته، عمر له اوښکې په لیمو کې ساتو. ګلستان که مې په وینو تازه کېږي، هر ازغی دې هم زما سینه کې مات شي. دا و ښاغلی محمد حیات ایات صاحب. د ښاغلي محمد حیات ایات صاحب د کلام سره زموږ د نننۍ ورځې مشاعره سر ته ورسېده. په لوی او مهربانه خدای مو سپارم. ښاد او آباد.